الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. شرک اصغر د کوم نه چې په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ډېر یېرولې، حتی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وفي رواية: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی چې زه چې په خپل امت باندې ډیر یریږم د فتنې د دجال نه هم ډیره ویره هغه د دې وړوکي شرک باره کې، شرک اصغر او د دې پټ شرک باره کې، چې زما امت به په دې کې اخته کیږي، ځکه دا ډېر پټ شرک دی او اکثر مسلمانانو ته پته نه وي او په دې شرک اخته وي. نو د دغه وړوکي شرک ډېر اقسامو، یو قسم یې د الله په فضل و کرم سره مونږ بیان کو چې هغې ته ریا ویل کېږي، سمعت، یعنی عبادت د دې دپاره کول چې چاته ځان وښې، دې دپاره کول چې څوک ستا تعریف وکړي، سمعت د مطلب وي، شهرت د مقصد وي، د الله رضا د مقصد نه وي. بل قسم د دغه شرک اصغر نه هغه دا د علماو لیکلي: اراده الانسان بعمله الدنیا، چې انسان یو عمل کوي او عمل په ظاهر کې نیک عمل وي، صالح عمل وي، منځونه وي، روژې وي، صدقات وي، هسې ښایسته اخلاق وي، ښایسته تعامل وي، خو مقصد پکې دا وي چې دنیا حاصله کی، د دنیا یو څو روپۍ حاصله کی، د دنیا جاه او جلال، یو ډیوټي، یو وظیفه حاصله کی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په خپل مشهور کتاب او قیمتي کتاب، کتاب التوحید کې چې کله د ریا بحث راوړی، د ریا پسې پرله پسې متصل دا باب تړلی: اراده الانسان بعمله الدنیا. علماء لیکلي چې د ریا او د دې ترمنځ فرق دا دی چې انسان په نیکو اعمالو دنیا غواړي، وای اصل کې د ریاکار مقصد صرف او صرف ځان ښودنه وي، باطن په زړه کې د هغه قطعا د الله رضا مقصد نوي او د دنیا جاه و جلال هم په ظاهر کې مقصد نوي. دای مقصد نوي چې مال څوک روپۍ راکړي، ما ته څه عوض میلاو شي. مقصد صرف د ریاکار دا وي چې د هغې د مدح وشي، د هغې د صفت وشي، د هغې د خلک ښه تعریف وکړي. او اراده الانسان بعمله الدنیا، دلته مقصد دا دی چې څوک یې صفت کوي او که نه کوي، د ده مقصد صرف روپۍ ده، د ده مقصد صرف مادیات وي، د ده مقصد صرف دنیا وي چې ما ته دنیا حاصله شي، دا نیک عمل په دې وجه کوي. او بعض اهل علم لیکلي دي چې دا بیا د دې ریا نه هم ډېر خطرناکه ګناه ده چې انسان عابد وي د دنیا
او د دنیا خپل معبود ګرځولې وي. الله رب العالمین د داسې خلکو باره کې فرمایي په سورة هود کې من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، څوک چې غواړي هغه ژوند دنیاوي، د دنیا ژوند غواړي او د دنیا نعمتونه غواړي او د دنیا ښکلا او ښایست غواړي، الله وایي موږ به ورته ورکو پوره په دې دنیا کې. نوفي الیهم اعمالهم، مفسرین لیکلي ای جزاء اعمالهم الصالحه، دنیا کې چې کوم نیک اعمال کې د هغې بدله به په دې دنیا کې ورکو، ځکه دنیا یې مقصد ده. وهم فيها لا يبخسون، د دوی سره به هیڅ قسم کمی نشي کېدی په دنیا کې. خو دومره خبره رب العالمین فرمایي اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، دغه کسان چې نه به وي په آخرت کې، په قیامت کې د دوی دپاره مګر وره. الله رب العالمین به جهنم تلیږي. ولی وجه اصل کې دا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، دنیا کې چې کوم اعمال کړي هغه ټول برباد دي او کوم اعمال چې کړي دا ټول باطل دی. رب العالمین فرمایي نو ځکه موږ جهنم ته ولېږو. دا آیات په باره د هغه چا کې دی چې نیک اعمال کوي او مقصد یې د دنیا حصول وي. حدیث کې همداسې راغلی دی، مسند احمد کې دا روایت دی، حاکم کې مشته، ابو داود کې مشته، سندن صحیح روایت دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من اعراض الدنيا، یو سړی جهاد دې لپاره کوي چې د دنیا سمال حاصل کی، مقصد په جهاد کې داوي. نو نبی علیہ السلام ویل لا اجر له، د داسې انسان بالکل اجر نکی. فاعاد علیه ثلاثا، دې تپوس کوونکي د خپل سوال درې ځل تکرار کو. نبی علیہ السلام هم دا یوه خبره وکوله چې لا اجر له، د دغه انسان هیڅ اجر نکی. نو مقصد دا د جهاد یو شرعي عمل دی، یو عمل صالح دی، نیک عمل دی، ډیر فضائل لري. او که دغه جهاد هم څوک د دنیا دپاره کوي نو د الله پیغمبر فرمایي چې د اجر نه کیږي. اصل کې اهل علم لیکلي دي چې هغه څوک چې عمل کوي او مقصد دنیاوی د دې څو قسم دي. اول قسم دا دی چې بعض خلک دا ټول اعمال صرف او صرف د دنیا د پاره کوي، د الله رضا بالکل مقصد نوي په هیڅ یو کار کې، کمونځ کوي، که ښه اخلاق چلوي، د یو مسلمان خدمت کوي، د خیر ښېګړې کار کوي، په آخرت بالکل ایمان نوي د داسې سړي. نو دې ته به ریاء محض ویل کېږي، سوچا ریا، او دا قسم دا شرک اکبر دی. او دا صفت به د منافقانو د مسلمان کلم داسې نه کوي، منافقانو به داسې کول. دویم قسم هغه خلق دي، قسم یریدون باعمالهم الله عز وجل، چې اعمالو کې مقصد دا وي چې الله رب العالمین ته ورسیږي، د الله رضا حاصله کی، لیکن کمزوري وي چې دنیا راشي نو بس بیا رب العالمین ته هیر وي، مقصد بیا دنیا وي. یعنی کدا الله رب العالمین د حکم په مقابل کې دنیا رااله، دنیا له ترجیح ورکوي.
پیسه راله پیسو له ترجیح ورکړي. هسې خو عابد دی زاهد دی خو روپو ته ټینګې نه دی، جاه و جلال ته ټینګې نه دی. بعض انسانان اکثره تقریبا داسې وي کمزوري وي، ایمانونه کمزوري وي، د روپۍ دپاره خپل دین خرڅوي، د روپۍ دپاره خپل هغه اسلامي عزت هغه خرڅوي. نو داسې خلک چې د دوی حکم همدا دی چې دا په دې شرک اصغر کې اخته دي. لکه د دې مثال اهل علم ورکړی دی چې يحفظ القرآن من اجل ان يعين اماما في المسجد. قرآن د دې لپاره زده کوي چې امام شي، قرآن د دې لپاره زده کوي چې قاری صاحب بشم او ټیوشنې به کومه، یو 2 روپۍ به ګټم. علم د دې لپاره کوي. او رب العالمین دې معافي وکړي. لکه نن سبا اکثره قارین بعضې د الله نیکان بندگان شته چې قرآن زده کړه په دې خاطر کوي چې په دې عمل وکړي، بل ته وښیي چې په دې کې اجر دی. او اکثره قارین چې روپۍ ولا نه ورکوي یو ټکی هم چاته نه کوي، دا یو تجارت ګرځولی دی، قرآن نه کسب جوړ کړی دی او په دې دپاره سفرونه هم کوي. نو دا بیا ناروا کوي، دوی په شرک اصغر کې اخته دي. قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې سړی ورته صرف کسب کوي. قرآن دې دپاره راغلی لیدبروا آیاته، د ده به زده کړه کوي او بیا چې دې کې کوم آیتونه دي په هغې کې تدبر کول او په دې باندې عمل کول. قرآن اصل کې د دې کتاب دی. نو داسې خلک چې دي چې قرآن یې دې دپاره زده کړی وي چې قرآن نه یو تجارت جوړ کړی وي، دا خلک په شرک اصغر کې اخته دي. او د داسې خلکو باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، صحیح روایت دی چې تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة والخمیصة. بخاری شریف کې دا روایت د الله پیغمبر داسې خلکو ته خیرې کړي چې د هغوی مقصد صرف او صرف دنیا وي. تراوی در لکۍ اول در سره خبره کې 2 روپۍ به راکې، 3 ورځو ختم، د 5 ورځو ختم. قرآن د بچو ته پړاوی اول در سره خبره کوي، که نه ورکې پیسې نه پړاوی، قرآن په معانیو هم نه پوهېږي. الله پیغمبر فرمایي تعس عبد الدینار، د دینار او د درهم بنده دا د هلاک شي. دا د پیغمبر خیرا ده. داسې سړی چې دی هغه ښه ورځ لیدلی نه شي، د دې په روپو کې برکت نه وي، د دې په روپو کې د الله د طرفه هغه پراخي به نه وي. ټول عمر به همدا دغه شانتې تنګه زندګي تېروي، ځکه د الله پیغمبر ورته خیرا کړې ده. تعسه هلاک دي شي عبد الدینار والدرهم، د دینار او د درهم د روپۍ بنده، والقطیفة والخمیصة د کمبلو بنده چې کمبل ورته ملاویږي خو خوشحالی په دین عمل کوي، که روپۍ ورته ملاویږي په دین عمل کوي، که نه نو نه کوي. نبی علیہ السلام بیا وویله ان اعطی رضی وان لم يعط لم يرضى. که روپۍ ورته ملاوېدي خو دی خوشحالی، ځکه د ده مقصد هم دا روپۍ دي، د دنیا عوض به ورته ملاوېده. وَإِن لَمْ يُعْطَ او ورته که روپۍ نه ملاوېدلې او بدله د دنیا کې ورته نه ملاوېده نو دی خوشحاله به نه وي. نو دا دویم قسم شو. دریم قسم اهل علم لیکلي قسم يعمل بطاعة الله مخلصا له في ذلك ولكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الاسلام. بعض خلک داسې وي چې د الله طاعت کوي، بندګۍ کوي، ژړاګانې کوي، فریادونه کوي، عمرې کوي، حجونه کوي، روژې نیسي، خو چونکې دوی کې یو کفر وي، کفري عقیده پکې وي، په دغه سړي کې داسې کفر وي چې هغه د اسلام منافي وي. که ته ورته نصیحت کوې په دې خپل کفر باندې دومره ټینګ وي چې د هغې لپاره جنګ جګړې هم کوي. لکه نن سبا مثال شیعګان دي یا بعضې غلاتو البدع، غلاتو الصوفیه چې په شرک اخته دي، اگر چې ظاهرا منځونه هم کوي، ژړاګانې هم کوي، فریادونه هم کوي،
او د دغه ژړاګانو مقصد هم دا وي چې الله ته ورسي، خو دوی په کفر کې اخته دي. دا کفر ولې نه پرېږدي؟ د دنیا د وجې نه. دې کې فایده وي. یا عام بعضې غلات الصوفیه، بعضې هغه ناپوهه مسلمانان چې ډېر ذکرونه کوي، جړاګانې هم کوي، 40,000 ځل، 50,000، 20,000، دا بعضې صوفین حضرات چې په دې ذکرونو کې ډېر مخکې وي، خو ورسره د قبر نه طوافونه کوي، قبر ته سجدې کوي، خپلو پیرانو په خپو کې پریوزي، هغې ته رکوګانې کوي، د هغې په نوم باندې نذرانې کوي، هغوی ته رامدد شه وایي لوی ځوانه رامدد شه. هغوی دپاره هغه صفات ثابتوي چې کوم رب العالمین پورې خاص دي، لکه د علم غیب دعوه ورله کوي. دوی په کفر کې اخته دي. نو دا قسم خلک چې کوم دي دا هم په شرک کې اخته دي. نو دا نیک عمل چې کم کوي نو دا ورته فایده ورنکي. نو خلاصه دا شوه، یو قسم د شرک اصغر نه هغه دا دی چې انسان نیک عمل کوي او مقصد یې پکې دنیا وي. مقصد دا نه وي چې زما د څوک صفت وکړي، زما د څوک تعریف وکړي. دنیا نه مراد دلته دا دی چې روپۍ ورته میلاویږي، پیسه ورته میلاویږي، کور ورته میلاویږي، وظیفه ورته میلاویږي، ډیوټي ورته میلاویږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول مخلصین بندگان جوړ کړي، او رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته اخلاص را نصیب کړي، ځکه موږ تاسو پیدا هم د اخلاص لپاره یو. الله رب العالمین چې د عبادت په موږ فرض کړی دی، شرط پکې دا دی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. د انسانانو ته چې امر شوی دی د دین خود خالص دین ورته شوی. الا لله الدین الخالص. خبردار، الله رب العالمین د پاره دین خالص دی، یعنی هغه دین چې په هغې کې ریا نه وي، هغه دین چې په هغې کې شرک نه وي، هغه دین چې په هغې کې د دنیا طلب نه وي. دنیا طلب معنا دا ده چې دا دین به د دنیا د پاره نه کې، مقصد به دې پکې دنیا نه وي. مقصد به ستا رب العالمینو که دنیا ته کې ملاوي ده ملاو دي شي. ایاک نعبد و ایاک نستعین معنا هم دا ده چې الہ العالمین خاص تا بندگی کو، تا سره څوک شریک نه جوړو. و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو. الله رب العالمین موږ تاسو مخلصین بندگان جوړ کړي. الله رب العالمین موږ تاسو د شرک د ټولو اقسامو نه وساتي. آمین یا رب العالمین.